سلام، په دې هیله چې ښه به یاست. ملګرو بار غوښتنه وه چې څنګه کولی شو په موبایل کې یو ښه ډیزاین وکړو، هم د فیسبوک لپاره، هم د ټویټر لپاره، د انسټاګرام لپاره، د دې ترڅنګ یوټیوب لپاره څنګه تمنیل جوړولی شو. د دې لپاره تاسې به لومړی دغه اپلیکیشن دی پکسل اپ، دا به تاسې د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ورترڅنګ بیکګراوند چینجر دا به هم تاسې ډاونلوډ کړئ. دا دواړه ډېر مهمه دي. هغه نه وروسته چې دا ډاونلوډ کړئ دا به تاسې اوپن کړئ. هر کله چې اوپن کړئ تاسې ته داسې یو صفحه یا یو وینډو خلاصیږي. لومړی دا د دغه اپلیکیشن مین صفحه ده. دغه درې ټکي چې ښکاري دلته یوز ایمیج فرام ګالري، د ګالرۍ څخه عکس چې دی دلته پکسل اپ ته راځي. په ده باندې تاسې کلیک کوئ. ګالرۍ څخه یو عکس دی، فرض مثال دا عکس دی. دا ګورئ دلته تاسې اندازې ورته مختلفې کولی شئ په دې شکل باندې، په کوم شکل چې ستاسې خوښ وي. دلته یې روټیټ کولی شئ دغه عکس. دلته دایرې په شکل راځي، دلته زوم اوټ او زوم ان کېږي، دلته فلپ کېږي. دا به تاسې اوکې کوئ. وګورئ نو دغه موږ سره هغه عکس دلته راغلی. دې نه وروسته دا بل فول سکرین، مطلب تاسو دغه عکس فول سکرین کړئ. دا به بیرته لرې کړئ. یوز ایمیج فرام ګالري، کله چې په دې تاسې وکړئ کیمرا، یوز ایمیج فرام کیمرا، مخامخ د کیمرې څخه عکس اخلي. ایکسپورټ ایمیج مطلب دغه عکس ما ډیزاین کړی دی، اوس غواړم ایکسپورټ یې کوم ګالرۍ ته ویسم، په ده به کلیک وکړئ او دلته به تاسې ډیفالټ هر څه سیف ټو ګالري، ستاسې ګالرۍ سره به دا ثبت شي. کنټاکټس ریپورټ بیک ټوټوریال کې دلته د دې پکسل اپ چې څومره ویډیوګانې درته ټوټوریال کې ښیي. ریموو ایډیس دا هم پرېږدئ. ریکور اټو سیو دا تاسې چې ووهئ ریکوري کوي، درته کوم مخکې کوم یو فایل جوړ کړی دا پی ایل پی دا به هم پرېږدئ. اباوټ دا د پکسل اپ اړوند معلومات دي. د دې ترڅنګ ایګزیټ سره دا څنګه کېږي خارجېږي مکمل. دلته به راشئ تاسې به دا بیرته راواخلئ. ایګزیټ سره دا مکمل خارجېږي دا ځای. دلته که چیرې تاسې وګورئ ډیفالټ اخلم، دا تاسې وګورئ دغه دوه ټیک مارکه چې دي آل وی ډیزایر ټو لرن سمثینګ، دلته به تاسې چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته دغه خط راځي درته. بل راخلم اف یو ډونټ آسک یو ډونټ ګیټ، دا ګورئ بل مې راواخیست. دلته همدې کې تیار ځینې کلمات دي لیکل شوي دي، هغه تاسې کولی شئ ځان سره راواخلئ. دې خوا بیا دا کوم چې دی فرض مثال ما دا عکس جوړ کړی دی، زه غواړم ثبت یې کړم، په دې به کلیک وکړئ سیف ټو ګالري، دا به موږ سره ګالرۍ کې ثبت شي. هغه نه وروسته ورسره چې دی ټکس دی، دلته ټکس لیکل کېږي. فرض مثال دا ټکس تا ډیلیټ کړم، راځو دا ټکس زه ډیلیټ کوم، دا ما ډیلیټ کړم. دلته وګورئ لومړی ټکس دی، تاسې وګورئ ټکس اضافه شو، غواړئ یو څه ولیکئ دلته کولی شئ لیکنه وکړئ. لکه زه ولیکم بسم الله الرحمن الرحیم، اوکې کې دا وګوره موږ سره ټکس راغلی دی ځکه. دلته وګورئ کرنټ ډیټ، تاریخ درته راځي نن چې څوم تاریخ دی، هماغه تاریخ تاسو 22 د اومې د 5 اوم. دې ترڅنګ سټیکرې دي، مختلفې سټیکرې دي، ته کولی شئ له دې نه سټیکرونه استفاده وکړي. دا سټیکرې ځان ته راولي. دلته ایموج دي، ایموجي که غواړئ ځان ته راولي دلته شته دی. دې ترڅنګ بل شیپ دي، شکلونه دي، غواړئ شکلونه کوم د مربع شکل دی نه جوړئ یا مستطیل شکل ته جوړئ. دلته دایرې په شکل راځي، دغه مختلف شکلونه دی. شکل ته بیا دلته رنګ ورکول کېږي چې څه ډول غواړئ رنګ ورکړئ. کپاسیټي دې کپاسیټي ښیي دا دلته زه دا رنګ ورکوم، سټروک کوي یا که نه سټروک کوي دا تاسې پورې مربوطېږي. بل د دې ترڅنګ دلته فرام ګالري مطلب د ګالرۍ څخه ته راغواړي چې داسې یو څه شی راوړي، زه ورته وایم دا ماته راوړه، دا به اوکې کړي. ګورئ ګالرۍ څخه یو عکس موږ ته راغلی. بل ورپسې ډرا، غواړئ د خپل آزاد لاس یو څه ډرا کړئ، تاسې وګورئ کولی شئ له دې ځایه دا ډراونګ وکړئ. دا کله دا مینو چې موږ سره خلاصه شوله، اوس دې مینو ته راځو. دې مینو کې لومړی چې په دې تاسې کلیک وکړئ، فرض مثال غواړم دا لرې کړم، دا هم لرې کړم، دا هم لرې کړم، دا به پرېږدم، دا تاریخ به لرې کړم. زه غواړم چې دغه سټیکر کې څوک ایډیټینګ ونه کړي، دا چې تاسې ووهئ دا چې په دې کلیک وکړئ دا سټیکر دلته سره لاک کړئ. کله چې لاک وګورئ دې کې نور ایډیټ نه شئ کولی، دا دې ځای نه نځي بیرته لاک نه وباسئ. لاک نه چې وباسل شي دې کې تاسې کولی شئ ایډیټینګ وکړئ. ګوره
بسم الله الرحمن الرحیم په همدې شکل غواړئ سټیکر در سره پټ کړئ دلته وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم پټ شو سټیکر پټوئ دلته دې ځای نه بیرته لرې کړئ که غواړئ ډیلیټ یې کړئ بیرته دې ځای نه ډیلیټ یې دا د دې ځای برخه ده دلته تاسو سره ګریډ راځي 4 چارخانۍ راځي کولی شئ د کې هم ډیزاین نه استفاده وکړئ دې سره زوم کېږي زوم اوټ او زوم کېږي دې سره زوم کوي او زوم اوټ کوي ګوره بیا دا داسې کوي بیرته زوم ان او زوم اوټ نه وځي فرض مثال دا ته ډیلیټ کوو غواړئ دغه بیرته راوړئ دې سره ریکوري سره بیرته راځي په دې چې کلیک وکړئ دې ډیلیټ سره ختمیږي او په دې سره بیرته راځي په دې سره بیا کولی شئ ټیکس ولیکئ د دې تر څنګ یو کاپي د دې نه بله واخلئ دې کې د دې تر څنګ دلته چې رالئ روټیشن کولی شئ روټیټ کولی شئ د دې تر څنګ چې بیا دلته رالئ دې کې مختلف کلر ورکولی شئ دې خط ته دا د دې اړوند و اوس راځو ډیزاین څنګه وکړو غواړم د یوټیوب لپاره یو تمنیل جوړ کړم تمنیل به تاسو څنګه جوړوئ دا مختلف ډیزاینونه دي موږ سره لاندې نه کولی شئ تاسې د دې مختلفو ډیزاینونو څخه استفاده وکړئ هر کله چې په دغه ټولو باندې تاسې پوه شولئ نو اوس دلته پروژې دي ما چې کوم مخکې پروژې باندې کار کړی دی کوم کارونه مې کړي او کوم مې پکې ایډیټ کړي نو ټول دلته شته دی کولی شئ یو بیا تاسې ځان سره څنګه کوئ دلته اضافه کوئ او دلته یې راوړئ دا وګورئ دا موږ سره تیارې مخکې نه جوړې شوي پروجیکټ دی هغې نه تاسې وګورئ کولی شئ استفاده وکړئ دې کې ولیکئ ایډیټینګ پکې ټیکس کې وکړه زه فرض مثال لیکم جیم آنلاین اکیډمي دا تاسې اوکې کړئ دلته وګورئ دا به درسره په لیکلې بڼه راشي دې ځای کې ټیکس غټ کړئ دا هم ترې راشي دا ترې ډیلیټ کړئ په دې شکل باندې دلته دا خو تیار موږ سره شو اوس راځو دې ځای ته دلته تاسې یوازې دا خو د دې مینو شو دلته تاسې یوازې ټیکس اضافه کولی شئ راوړلی شئ دلته ټیکس راځي دې کې دغه چې موږ مخکې هلته خبرې وکړې کوم پروورس دي متلونه دي یا ځینې غوره خبرې دي هغه دلته راځي دې ځینې ډیلیټ کېږي دلته هم کولی شئ تاسې راوړئ موټیویشن دی یا فرینډشپ باره کې تاسې غواړئ یا د سکسس باره کې ځینې جملې غواړئ یا دلته شته دی تاسې کولی شئ هغې ځینې راوړئ په انګلیسي ژبه یې په کومه ژبه یې دا دلته شته دی مکمل هر کله چې دې باندې تاسې پوه شئ زه غواړم د یوټیوب لپاره یو تمنیل جوړ کړم راځم دلته ایمیج سایز ته راځم ایمیج سایز کې دلته ورته د یوټیوب پروفایل که غواړئ پروفایل پکچر لپاره یوټیوب چینل بینر نه یوټیوب تمنیل به انتخاب کړئ اوکې به یې کړئ دا به تاسې د یوټیوب تمنیل لپاره انتخاب کړئ اوس دلته راځو دې مینو ته دلته سټیکرې راځي لکه مخکې مو چې هلته سټیکرې وي دغه کړئ دې ځای کې یوازې تاسې سټیکرې اضافه کولی شئ پام دلته د سټیکرې راځي دلته سټیکرې نه غیر دلته چې د امپورټ عکسونه راځي فرض مثال ته کوم یو عکس غواړئ چې ځان سره راوړئ دلته وګورئ کلیک کړه دلته به تاسې سره یوازې عکسونه راځي بل دې تر څنګه ډرا یو څه ډرا کوئ او تاسو سره دلته کېږي اوس یو عکس دی زه ورته یم دا ماته داسې که چې شاته وي سره ټو بیک په انتخاب کې دا به ګوره شاته شي یا به ترې مخکې شي ورته یم نه ما سره فرنټ ته که په هماغه باندې به کلیک وکړئ دلته ورته ټو فرنټ مخامخ به د دې آنلاین راشي دې څنګه پوزیشن دی پوزیشن د دې ځای نه تاسې کولی شئ د دې خط مخکې وروسته ته کوئ پام دی دې سره پاس کېږي دې سره لاندې کېږي ریلیټیو پوزیشن دی په دې سره یو طرف بل طرف داسې ځي دې تر څنګه ریلیټډ سایز دی سایز تاسې کولی شئ ورته زیات و کم کوئ دلته وګورئ دې تر څنګه شیپ دی شیپ تاسې کولی شئ مخکې هم چې هلته پې خبره وکړه شیپ تاسې دې ځای کې ډرا کړئ ډیلیټ بیرته یې ډیلیټ کوم بیزرز دي کولی شئ تاسې دلته یو بیزر داسې یو شکل تاسې ځان ته جوړ کړئ ګوره چې په هر شکل تاسې غواړئ دلته داسې یو کړی شانتې راغواړئ په بل حساب باندې داسې یو شکل غواړئ دا تاسې کولی شئ دلته ځان سره جوړ کړئ مربع هر شکل چې ایرو دلته تاسې کولی شئ ایرو کی څخه استفاده وکړئ فرض مثال یو څه لیکئ بیا ورته وایي چې دې ځینې سایز کمولی زیاتولی شئ چې راشئ موقعیت هلته دې کې مختلف ډولونه دي کوم ډول انتخاب دی دلته ګورئ
د مختلف ډولونه لري. کلر یې کوم ډول کلر اوسي، دلته دا بارډر یې څه ډول اوسي، دا دلته تاسې کولی شئ انتخاب کړئ. بل دلته د صفحې کلر انتخابېږي، شاته صفحه چې کومه ده د هغې کلر تاسې دلته کولی شئ انتخاب کړئ. زه ورته وایم د دې ځای نه دا کلر راواله، یا د دې ځای نه دا تور کلر راواله، یا دې تر څنګه دا سور کلر راواله. دا به انتخاب کړئ، د صفحې کلر به موږ سره سور شي. دې تر څنګه ټرانسپیرنټ دی، دا سره دا صفحې پنجي شکل ته اړېږي. ایمیج سایز دی، دغه سایز په کوم شکل کې دی دلته هم کولی شي هغه سایز او هلته هم کولی شي. دلته کولی شي کرپ وکړي ایمیج، دا کرپ کړي ایمیج. دلته غواړي چې دغه ټوله صفحه تا سره یو عکس ونیسي، ایمیج ته راشم، دلته فرام ګالري دې ځای نه هم کولی شي. فرض مثال زه دا راواخلم دا او دا یس کړئ. وګورئ ټوله صفحه ما سره هماغه عکس ونیوله. زه ترې دا بیخي لرې کوم، دا مې ترې بیخي لرې کړم. دا کولی شي کرپ هم کړي. اوس دلته د دې څنګه فرام ګالري مو شو، دا ټول باندې تاسې فرام کیمره کولی شئ تاسې د کیمرې نه راواخلئ. بل دې کې دلته روټیشن کېږي، دلته لږ شان توروالی پیدا کوي. نوایز کې داسې بګن کېږي، دلته دا عکس دلته کولی شئ تاسې داسې بګنو کم زیات کړئ. سټریپس کې تاسې وګورئ داسې کولی شئ په دې شکل باندې. برایټنس کې تاسې دا رڼا پې زیاتولی کمولی شئ. کنټراسټ کې هم همداسې تاسې کولی شئ په دې شکل باندې. هیو کې هم همداسې دغه رنګ یې تغییر و تبدیل کړئ. دلته سټریشن کې هم تاسې وګورئ داسې تغییر و تبدیل پکې رامنځته کېږي. دا اړه اوس راځو موږ څنګه کولی شو یو ښه تمنیل جوړ کړو یا یو ښه عکس جوړ کړو یوټیوب لپاره. تاسې به لومړی راشئ دلته به سایز وټاکئ، دلته یوټیوب تاسې به ورته انتخاب کړئ، یوټیوب تمنیل دا به وکښئ. هغه نه وروسته به دلته کلر ته راشئ او دا مکمل داسې کړئ. یا یو نوې پروژه به تاسې واخلئ، دلته ډیفالټ یې کړئ، دلته راشئ ایمیج سایز، بیا ورته وایئ زه د غواړم د یوټیوب تمنیل نه واخلم. یوټیوب تمنیل نه چې واخیسته دا به ډیلیټ کړئ. اوس غواړئ د دې رنګ بدل کړئ، رنګ ته به لومړی راشئ. زه غواړم دا رنګ سپین ولري، دلته به راشئ دا به سپین انتخاب کړئ، دا به اوکې کړئ. اوس یو لیکنه کومه دلته زه وایم چې څنګه کولی شو انګلیسي یاده کړو، څنګه کولی شو انګلیسي زده کړو. دلته دا تاسې انتخاب کړو، دا به اوکې کړئ. وګورئ دلته تاسې دا راغلی. دې کې دا مینو موږ سره پاتې شوله، دې مینو باندې هم خبرې کوو. ایډیټ کې تاسې وګورئ دلته بیرته ایډیټینګ کولی شئ. ډیلیټ کې دا بیرته ډیلیټ کېږي، دلته راوستل کېږي. کاپي کې دې نه یو بله کاپي اخیستل کېږي، دلته ډیلیټ کېږي. دا به تاسې انتخاب کړئ. فرنټ په دې ټولو باندې هم خبرې وکړئ. کلر کې تاسې کولی شئ او کلر دې ته ورکړئ. پیډینګ کې دلته لږ شان مایلوالی پیدا لاندې کولی شو، داسې رایټ طرف ته ښي طرف ته ویسو، چپ طرف ته ویسو. ټیکسچر کې د دې خط، دا خط چې باید په کوم شکل راشي، دا خط وګورئ هماغه د عکس کوم ډیزاین چې دغه د خط مطابق راغلی. زه ورته یم نه دا صحیح نه دی، بیرته تیر حالت ته دې شي، صحیح شو. بیا به انتخاب وکړئ، بیا به اپسیټي ته راشئ. دا به چې تاسې انتخاب کړئ دې سره تاسې وګورئ دغه ظرفیت یې لوړولی کمولی شئ. روټیټ ته راشئ، روټیټ کېږي، دا به انتخاب کړئ. دغلته تاسې کولی شئ دې شیانو څخه هم څنګه وکړئ استفاده وکړئ. د دې تر څنګه دلته نور فانټ یې کولی شئ، فانټ ورته پښتو بدل تغییر و تبدیل کړئ. دې تر څنګه کرف ورکړئ، بیکګراوند دې ته ورکړئ، شاته بیکګراوند ولري ونه لري، دا بیرته لرې کومه ترېنه. الاینمنټ دی چې ښي طرف ته اوسي کوم طرف ته اوسي. سپیسینګ دی، لین سپیسینګ. دې تر څنګه عمودي لین سپیسینګ دی. دې تر څنګه سټروک دی، دا باید سټروک راشي که رانشي دې سره سي. شیډو سیوری ولري که ونه لري، دا بل سیوری ولري که ونه لري، امبوز شي که نه شي. د دې تر څنګه 3D روټیټ دی، 3D شکل روټیټ شي که روټیټ نه شي. د دې تر څنګه نور چې دي 3D شیډو ده، 3D دغه ولري باید
دلته سیوری ولري، ریفلیکشن ولري په دې شکل باندې. دا دلته داسې کېږي. دا مینو خلاصه شوله. اوس زه غواړم د یوټیوب لپاره څنګه کوم یو تمنیل جوړ کړم. راځو به تاسې کله دا کې دلته به راشئ، شیپ به واخلئ. شیپ نوم چې کله واخیستم دا به تاسې داسې مکمل جوړ کړئ، چارخانې ته به یې جوړ کړئ. دا چې چارخانې ته کله جوړ شو، اوکې، دا به تاسې دې ځای نه لرې کړئ. دا به تاسې چارخانې ته چې کله جوړ شي دا کپاسیټي به یې دا به یې صفر کړئ. دلته به سټروک ته راشئ، دا به سټروک به واخلئ، دا به لږ ورته شان برابر کړئ. چې برابر هم کړو په دې شکل سره، دا به ورته برابر کړئ. دا به دې ځای نه لاک کړئ. چې لاک هم کړه، هر کله اوس دا لاک شو څنګه کولی شو انګلیسي زده کړو. غواړم یو بل عکس راوړم د دې پر ځای، دا ما سره یو ښه تمنیل شو. یا بل ډیزاین کوئ په همدې شکل کولی شئ تاسې د دغه کمانډونو څخه مکمله استفاده وکړئ. دا و د پکسل اپ زده کړه مکمله په یو ویډیو لیکچر کې. نو زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او بیا یې د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ.